د بعضې طالب علمانو په ذهنو کې دا سوال ورځي چې د بعضې انبیاو پالنه الله تعالی په شاهي دربارو کې کوله. حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون کور ته راورسېدی په ماشوموالي کې، نو د فرعون زنانه ورته وایي لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. د فرعون زنانه فرعون ته وایي چې دا بچی به نه قتلو، دا به زموږ دپاره بچی د دې بچي په ذریعه به الله تعالی موږ ته نفع او ګټه راورسي. بیا د موسی علیه السلام پرورش د فرعون په دربار کې اوسو چې هغه شاهي دربار. حضرت یوسف علیه السلام چې کله مصر ته راغلی هم ماشوم دی او هلته هم د هغې د عزیز مصر زنانه وایي عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، دا بچی به نه ضایع کوو، یا به زموږ ته ګټه راورسي یا به موږ په بچي باندې ونسو. نو هغه بیا زندگی د عزیز مصر په کور کې په شاهي دربار کې پالل کیږي. لیکن پیغمبر علیه السلام پالنه د چا په کور کې ده؟ د حضرت حلیمه سعدیه په کور کې ده چې هغې د غربت کور دی، هغې د مسکنت کور دی، هغې ته په اسانه باندې 2 وخته نفقه میسره نه ده. دې کې وجه څه وه؟ دې کې وجه دا وه چې الله تعالی د مځکې پر مخ د پیغمبر علیه السلام برکات ښکاره کوي چې د هغې د راتګ په خاطر الله تعالی د هغې زنانې په سینه کې شیدې ډېروي، د هغې د راتګ په خاطر الله تعالی د هغې کور په حیوانانو کې شیدې ډېروي، د هغې د راتګ په خاطر باندې الله تعالی د هغې کور په هر ترتیب کې برکتونه راوړي او په هغې کور برکاتو ډکېږي او پر هغه کور باندې د زندګۍ ترتیبات اسانه کوي. ورنه که دی په شاهي خاندان کې وپالل سي بیا به د برکاتو څه اثرات ښکاره کېږي. نو ځکه د پیغمبر علیه السلام د راتګ سره چې په کور کې ډېر برکات دي، نو هغه خاوند یې زنانې ته وایي زنانې والله لقد اخذتي نسمة مبارکه، ای زنانې ډېر مبارک جسد، ډېر مبارک روح، ډېر مبارک تشخص الله په لاس در کړی دی. چې کله حیوانان لاړ سي، د نورو قبیلو حیوانان دي، د حضرت حلیمه سعدیه پسونه دي، چې کله لاړ سي ماښام چې راځي د هغې غولانځې د شیدو ډکي، نو نورې زنانې د ورته راځي د قبیلې ورته تاسو پر کومه سراګاه باندې دا پسونه ګورئ. حضرت حلیمه سعدیه چې کومه سراګاه ورښیي، دی چې کله هغه سراګاه له پسونه بوځي، لیکن د دې پسونه چې ماښام راځي د هغې غولانځې او تی د شیدو څه نه یې لبریز، لکه په کوم شکل چې د حضرت حلیمه سعدیه پسونه د شیدو څه غولانځې ډکې راوړي. دی وخت کې د هغې د برکاتو ظهور را روان دی او د حضرت حلیمه سعدیه په کور کې ډېره خوشحالي ده. د حضرت حلیمه سعدیه لور ده، د هغې نوم شیما، هغې په عمر کې د پیغمبر علیه السلام څه مشره ده. د پیغمبر علیه السلام سره چې کوم بچی دی هغه عبدالله دی. د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک ده، مور د هغې دپاره حضرت حلیمه سعدیه د هغې دپاره د یو تی انتخاب کړی و، لیکن چې هر څه به مور وکړو پیغمبر علیه السلام د هغه بل تی څکه نه کوله. د هغې وجه دا و چې هغې ته الله تعالی په فطرت کې انصاف ور اچولی و، هغې ته الله تعالی په طبیعت کې عدل ور اچولی و، هغې ته الله تعالی په طبیعت کې صراط مستقیم او عدل حکیم ور اچولی و. او چې کوم ذات په ماشوموالي کې هغې عدل نسی کولی، هغې به د لویوالي په وخت کې قوم ته د عدل پیغام په کوم شکل پیښوي.